السلام علیکم ستړي مشي په مرګرزم څو ډیرو بدو خبرونو ته د صلاح الدین ربانی په مشر جمعیت ګوند د ملي مسلې علی شورا سره پریکون اعلان کړی دی د یاد ګوند په خبره شوی خبر پړنه کې راغلی دوی په هیواد کې د سولې راتګ لپاره ستره قرباني ورکړې ده او تلې د روانو نخولو پر سولهییز حل ټینګار کړی دی خو د مسلې علی شورا د غړو په نوم لړ کې د جمعیت ګوند د مشر صلاح الدین ربانی د نامه شاملولو په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې نو نه غواړي تر هغه د دولتي چتر لاندې د سولې لپاره کار وکړي د کابل ښار تر ټولو په نامه سیمه پنځمه ناحیه کې د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسین هوتک د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپل کور مخه کې وژل شوی دی امنیتي سرچینو دغه خبر تایید کړی او د پیښې د پلټنې خبرې ورکړی دی وسلوالو طالبانو د ګردیز زرمت ترمنځ غځېدلی هغه سړک چې تازه د جوړېدو چارې پیل شوي دي تېره شپه یې ځینې برخې په ماینونو ویجاړې کړې دي په یاد سړک د زرمت ولسوالۍ سربېره د پکتیکا او غزني ولایتونه هم ګڼ خلک تګ راتګ کوي او وروسته لنډ خبر ده چې کریم خلیلي وایي طالبان پخوا لا خبرو ته تیار و ولسمشر غني چمتوالی نه لاره د سولې عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي نن په کابل کې د یوې غونډې ته ویلي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید ضایع نه شي نوموړي د شورا په مناسبت جوړه شوې غونډې ته ویلي کله چې د سولې شورا مشر په خپله د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده ته لیک استولی او د لیک ځواب هم ترلاسه کړی و نوموړي ویلي د طالبانو یو مذاکراتي پلوی په هلمند ولایت کې له دوی سره مخامخ خبرو ته چمتووالی هم وښود خو په خبره یې ولسمشر غني ورته ویلي چې اوس مهال مذاکراتو ته هیڅ ډول تیاری نه لري لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې